بسم الله الرحمن الرحیم. درس شروع کوو. ډیسکټاپ رائټ کلیک منو موږ او تاسو درس ویل خلاص وټو. نن د ټاسک بار رائټ کلیک منو اول درس وایو. دې ته چې وای دې ته ټاسک بار وای. موږ او تاسو مخکې ویلو. مخکې د تعریف مو هم کړی و چې ټاسک بار له دوه کلمو نه اخیستل شوی ده. چې یو ټاسک د بل بر ده. ټاسک وظیفې ته وایي، دنده وظیفه. بر میله ته وایي، پټۍ. یعنی دا یو وظیفه‌ای پټۍ ده یا میله ده چې د ډیسکټاپ په سر باندې پروت ده، خو ډیسکټاپ سره وصل نه ده. چې کله دلته راسې په د ډیسکټاپ هغه ټاسک بار باندې راسته کلیک وکړي، رائټ کلیک وکړي، دغه یو مینو راځي. د دغه مینو درس موږ او تاسو وایو. اول راځو دلته لاندې خوا ټاسک بار سیټینګ ده. له دې چې نه درس شروع کوو دا وایو، پس بیا ورو ورو نور درسونه هم ورسره وایو. ټاسک بار باندې چې کله کلیک وکړي سیټینګ، دلته یو سیټینګ تنظیمات راځي، دغه تنظیمات وایو. اول ګورئ چې شی ده، ټاسک بار ده. په ټاسک بار کې لاک د ټاسک بار انتخاب نه ده. چې کله آف ده، اوس که نه اوس آف ده. که دا چې کله آن سي نو دغه ټاسک بار لاک کوي، بندوي، قلفوي. دا نشو کوی دغسې پاس موږ او تاسو کش کړو. اوس ګوره دغسې ونیسي دا کش کوی سو دغه پاس راځي. خو چې کله دا آن سو بیا دا کار نشو کوی، دا بیا نه راځي. دا بیا پاس نسی کوی چې دا کش کوي پاس دغه ته انتقال کړي. او که دا کله آف سي بیا کوی سو دلته راسي، دغه علامه سره راغی لیفټ کلیک بیا نیسي کلک ماوس حرکت ورکوي، دا پورته راځي، بیرته کته سي. خو داسې کله آن یې بیا کار نه کوي، دا بیا لاک سو، بند سو، قفل سو. دویم څه ده؟ automatically hide the taskbar in desktop mode. چې کله کمپیوټر په ډیسکټاپ موډ کې وي، په هغه صورت کې اتومات ټاسکبر هایډ کا. ټاسکبر اتومات هایډ کیږي. اوس ګوره اوس کمپیوټر دلته په هغه کې ده، ډیسکټاپ موډ کې ده. نو چې کله دا زه آن کم اتومات دا هایډ کیږي. ټاسکبر هایډ سو، ښکاري نه. خو څه وخت بیا ښکاري چې کله ماوس ورباندې راسي بیا بیرته ځان ښکاره کوي. او چې کله ماوس نه وي دلته ګوره د ټاسکبر بیخي نه ښکاري. چې کله ته غواړې چې ټاسکبر کې کار ولري یا راځي ماوس ورباندې دلته چې کله راغی ماوس ورباندې بیا دا شو کېږي، دا ښکاري. او چې کله ماوس ایسته کې بیرته اتومات هایډ کېږي، ورکېږي. او کله دا ایسته کې بیا ټاسکبر دایم یې نه ورکېږي. دریم کمانډ چې ده automatically hide the taskbar in tablet mode. چې کله کمپیوټر کې ټابلیټ موډ آن وي نو په هغه صورت کې اتومات دغه ټاسکبر هایډ کا. ټاسکبر بیا هایډ کېږي. ټابلیټ موډ کوم یو ده؟ ګوره اوس زه دا آن کومه کار نه کوي، ټاسکبر نه ورکېږي، ځکه دا په ډیسکټاپ موډ کې ده کمپیوټر. دا اول ایسته کومه راځم دلته ټابلیټ موډ کوم ته وایي، دغه ټابلیټ موډ ده، دلته انتخاب ده، دې باندې کلیک وکړه، ټابلیټ موډ راغی. دا ګوره ټاسکبر هم ورسره چینج سو، تغییر سو. نو دلته چې ته کله دا اوس آف ده، چې زه دا کله آن کمه دا اتومات هایډ کېږي، ورکېږي. دا آن که دا هایډ سو. په کوم حالت کې ده؟ ټابلیټ موډ کې ده. دا او مخکینی سي مخکې ډیسکټاپ موډ کې و، دا دویم څه ده؟ دا ټابلیټ موډ کې ده. چې کله ماوس ورباندې راوړې دلته بیا شو کوي، ښکاره کوي. چې ماوس ایسته کې بیرته ورکېږي. او که دلته ته راسې اوس دا آن هم یې، زه دغه ټابلیټ موډ دې چې نه واخلم دا آف کمه، ډیسکټاپ موډ ته یې واړوم، دا آن آف که بیرته ټاسکبر ښکاري. بیا هم دا چې ده آن هم ده، خو بیا هم ښکاري، ځکه چې هغه خو ټابلیټ موډ کې هایډوي، ډیسکټاپ موډ کې نه هایډوي. بل کمانډ یوز سمال ټاسکبر بټن ده. اوس ګورئ دغه آیکنونه چې دلته دي دا ټول غټ دي. چې کله دا آن سي دغه آیکنونه ټول دا وړکې کوي. دلته په ټاسکبر کې وړکې کوي، ټول وړکې ښکاري. ګوره دې باندې کلیک وکړه، ټول واړه سو، واړه. که داسې کله آف وي غټ ښکاري، چې کله آن سي بیا کوچني ښکاري، ټول کوچني سو. راځو بل شی ده، use pick to preview the desktop when you move your mouse to the show desktop button at the end of the taskbar. دا څه وایي؟ ګورئ ایروپیک ایریا موږ او تاسو ویلی و که نه، یا شو د ډیسکټاپ په معرفي کې. چې دلته دغه لوی غوندې دا خط چې ښکاري، خط نه دخوا ته دا شو د ډیسکټاپ ده. کلیک ورباندې وکړه، ډیسکټاپ ښیي. بیا کلیک وکړه، همدغه هغه وینډو موږ او تاسو ښیي، همدا چوکاټ موږ او تاسو ښیي. او چې کله دا ماوس زه دلته ویسم یوازې دلته
ایس عمل هیڅ کار نه کوي. خو د دې وظیفه چې ده داسې کله آن سي او دا کرسر ته بوځې هلته په هغه ایروپیک ایریا کې یوازې ودروي، دغه کوم ډسټاپ د کوم وینډوز دلته خلاص ده دا چوکاټ ده دا لکه شیشه غوندې کې تا ته ډسټاپ ښیي. چې کله ماوز ورباندې وي هماغسې ودروي. ګوره څنګه عملا کار کوو. آن یې که راځو دلته دا ماوز دلته درومه سو هغه وینډوز لکه شیشه غوندې که ډسټاپ ماته ښیي، بیرته د ایروپیک ایریا نه دخواته یې که بیرته هماغه چوکاټ ماته ښیي. بیا دلته یې راوړه دلته څه کوي دغه وینډو دا چوکاټونه څومره سي دا ټول لکه شیشه غوندې سي بګراونډ ښیي او چې کله دا ایسته کې بیرته اتومات راځي. دا د دې عمل و. بل چې ده replace command prompt with Windows PowerShell in the menu when I right click the start button or press Windows key plus X. دا څه وایي ګورئ دلته چې کله ته راسې ته رایټ کلیک وکړې دلته چې ده وینډوز PowerShell ده اوس دا آن ده. ګورئ کمانډ پرامپټ چې ته وایي CMD مونږ او تاسو ویلی وو که نه CMD دې ته کمانډ پرامپټ هم ورته وایي هلته هم ما تاسو ته ویلی وو چې کله دلته سرچ کې ګوره سرچ کې ورته ولیکې CMD دلته چې لیکلی ده کمانډ پرامپټ دا CMD ته کمانډ پرامپټ وایي. دلته د کمانډ د دې وظیفه دا ده چې دغه کمانډ پرامپټ دا آن اول یې هغه آف که. ګورئ کمانډ پرامپټ چې هلته لیکل شوی دا د هغه په ځای دا بدل که PowerShell ته. ګوره دلته راسته کلیک وکړي رایټ کلیک وکړه دلته چې لیکلی ده کمانډ پرامپټ ده دلته اوس دا آف دا کمانډ پرامپټ لیکل شوی ده. که دا زه آن کم د دغه کمانډ پرامپټ په ځای دلته PowerShell راځي. ګورئ دې باندې کلیک وکړه دلته راځه رایټ کلیک چې شی لیکل شوی ده وینډوز PowerShell ده. د دې وظیفه هم دا ده چې د کمانډ پرامپټ وینډوز PowerShell سره دا تغییره او دلته وینډوز کی او X ګوره دلته راځي وینډوز PowerShell یا به رایټ کلیک کوي او یا به وینډوز پلس X دا ورباندې دا وهي شارټکټ شو بیج آن ټاسک بار بټن. که دا آف وي څه کار کوي که آن یې څه کار کوي. ګوره چې کله آف وي دلته په نوټیفیکیشن ایریا کې که کوم میسیج راځي هلته هغه نښه نه ښیي چې میسیج راغلی ده که آف وي او چې کله آن سي بیا دلته میسیج راسي یو خبره راسي یا په طور د مثال دلته سکایپ یا بل دغسې هغه سکایپ دې فعال کړی یا بل برنامه دې فعال کړی دلته نو په هغه صورت کې چې کله تا ته میسیج راځي هغه میسیج نوټیفیکیشن تا ته ښیي 2-3 میسیج اوس لکه واتساپ غوندې که نه چې کله موبایل کې تا ته میسیج راسي په واتساپ کې هلته هغه د باندې تا ته ښیي چې کله ورباندې کلیک وکړي هلته ښیي پاس نوټیفیکیشن کې دومره میسیجان تا ته راغلي دي نو چې کله کلیک وکړي هلته ټول میسیجان ته وګوري. دلته هم که دا کله انتخاب وي هغه دلته میسیجان چې کله راسي دلته هغه میسیجان ښیي. ګوره اوس دا څو دانې راغلي ګوره دلته مخکې چې نه و نه یې ښکاره کوو دې نه بعد چې نور راځي بیا دلته ښیي چې 1 2 4 که 5 میسیجان دلته راغلي دي هغه میسیجونه ښیي درته شو کوي او چې کله آف وي بیا نه ښیي. ټاسکبر لوکیشن آن سکرین د بل د ټاسکبر لوکیشن موقعیت د ټاسکبر باید چیرته وي اتومات هغه کته وي لاندې ګوره بټم انتخاب ده اوس کته هر کمپیوټر کې وګورئ دلته لاندې ټاسکبر پروت ده که نه. زه وایم نه دلته مې نه خوښي دا چینج که چېرته رایټ ته راسته خواته ده خواته راسي دلته راغی. زه وایم نه دلته نه یې ټاپ پاسي ټاسکبر کوی چې پاس هم در سره وي هلته در سره بوز کوی چې داسې لیفټ ته یې راوړ لیفټ ته هم راځي ده خواته چپ خواته دا ټاسکبر یې پروت وي. زه وایم نه دا چې دا بټم وي. بل دغه مونږ او تاسو د هغه له لارې هم کوی شو د ماوز له لارې دا داسې لیفټ کلیک رک ونیسه لیفټ کلیک چپه او دا ماوز داسې حرکت ورکړه دلته چپ خواته راغی پاس حرکت ورکړه پاس ځي لیفټ خواته او کته بیرته خپل ځای کې راځي. د ماوس په واسطه هم کوی شو دا مونږ او تاسو دې ته حرکت ورکو چې ټاسکبر باید چیرته وي. په طور د مثال د یو چا ټاسکبر یې دلته وي نو تاسو به ورته ورخطا کېږئ مه دلته ګوره لیکلی ده چې ټاسکبر باید چیرته وي الته رایټ یا لیفټ وي. ګوره دا ما له ماوز له طریقې هم کوی چې دا راواخلې دلته یې واچئ په اسانه طریقه. بل راځو بل کمباین ټاسکبر بټن ده. کمباین یو ځای کولو ته وایي څو دانې ته یو ځای کې دې ته کمباین وایي. ټاسکبر بټن چې کله په ټاسکبر کې کوم شیان چې ته دلته اوپن کوې هغه ټول کمباین کې یعنې یو ځای کې خو څه شی وایي آلویز کمباین های لیبل دایم کمباین یې که یو ځای یې که خو دا لیبلونه د دې بیا ورک که هایډ که. دا څه معنی ګورې دلته زه هغه ورډ پروګرام خلاصومه
ورډ پروګرام مې خلاص ک ګوره کنټرول ان بل صفحه راغی ګوره دلته راځي دلته ښکاری او کدل ښه راځو کنټرول ان یو څو دانې دا به هغه نوی ډاکومنټ به دلته راسي ګوره څو دانې راغلل دا اوس ګوره ټول کمباین دي که نه څو دانې مې خلاص کړي تقریبا دغه 9 دانې دي 9 دانې مې خلاص کړي ټول هم دغه یو ځای کې ټول سوي دي همغه یو آیکن مونږ او تاسو ته ښیي دا یې کمباین کړی دی یو ځای کړی ده راځو بل شی ده دلته راځو دا خو کمباین یې که لیبل هم نه ښیي چې دا د ورډ پروګرام لیبل ده که نه لیبل بیا چېرته وایي پس زه تاسو ته ښیم دویم چې ده نیور کمباین هیڅ کله هم دا ټول سره یو ځای مه کړه 10 دانې خلاص دي 10 دانې بیل بیل ټول راته بیل بیل وښیه ګوره دلته هر یو بیل بیل ده دلته ټول ښیي بیل بیل یو هم سره ټول سره یو ځای کړي نه دي بل چې ده وین ټاسکبر از فول په هغه صورت کې کمباین کا دا ټول سره یو ځای که چې کله ټاسکبر فول سو ډک سو څه معنی ګوره دلته ګوره دغه ته لیبل وایي ښه دا ورډ ډاکومنټ 1 ورډ څه ښکاري دا متن لیکلی دی ته لیبل وایي دغه لیبلونه بیا هایډوي هلته یوازې آیکن ښیي دا لیبل یې هم ورسره هایډي ګوره دلته په هغه کې ځای سته دغه ټاسکبر کې زه وایم کنټرول ان هلته آپشن چې ویلی په هغه صورت کې کمباین که چې کله ټاسکبر ډک سو بعد هغه بیا ته دا کمباین که تر څو ټاسکبر کې ځای یي مې کمباین کوه ګوره کنټرول ان ګوره ځای لري ګوره چې کله دا ډک سي ها دا آپشن هم ورته کړی و که نه نه دا خو نه ده که نه دا اوس انتخاب که ګوره کمباین سو اتومات خپله دا څو دانې دا به ایسته کوم تاسو ګوره اوس ګوره کمباین سوی نه ده دلته ټاسکبر کې ځای سته چې کله کنټرول ان کې ټاسکبر ګوره چې کله ډک سو بعد هغه کمباین کوي ټول دا بل آپشن چې و دلته دا وین ټاسکبر از فول کمباین که دا ټول آیکنونه سره یو ځای که خو په کوم صورت کې چې کله ټاسکبر فول سو ډک سو بعد هغه به ټول سره یو ځای که راځو دلته زه وایم دا ټول یو ځای ورکه رایټ کلیک که ورباندې کلوز آل وینډوز ورته وایه ټول بندېږي بل شی ده دلته راځو select which icon appear on the taskbar دلته ټاسکبر کې کوم آیکنونه ښکاري ګوره څو دانې ښکاري دغه خو ټول دلته ښکاري دې باندې کلیک وکړه چې دلته باید کوم ښکاره سي کوم ښکاره نه سي کوم څه موجود دی ګوره دلته دا څو دانې دا ښکاري دا نور نه ښکاري ګوره دلته کوم څو دانې ښکاري ګوره دلته ښکاري دلته چې کوم ښکاري نور خو هلته پټ دي دا نور شته دي خو هلته پټ دي زه وایم دلته باید ټول ښکاره سي ګورې always show all icon on the notification area دې باندې کلیک وکړه دا ان سي ټول ښکاري ګوره دلته څومره چې راغلل ټول دلته ښکاره کوي دلته بیا کار نه کوي چې ته آف کړې او ته آن کړې هېڅ ګټه نه کوي ځکه چې هغه ټول خو هلته ښکاري که نه داسې کله آف کې بیا د خپل په زړه په طور مثال دلته ګوره دا میکروفون ده که زه غواړم دلته یې هلته شته که نه یې ګوره ورکېږي لاړه پاور ده ګوره دلته دا پاور دلته ښکاري دا پاور ایسته که ورکي کیدای شي د یو چا د کمپیوټر راسي دلته دا پاور یې بیخي نه وي ورکې تی نه وایي بیخي نه ښکاري چې چارج لري که نه لري ښکاري ته بیا راځې دلته دا ان آف یې دا ورته ان که خپله راځي دلته ښکاره کوي دغه همدغسې نیټورک دا ویلیو دا هم یو چې کله ګوره بلوټوټ ده ورباندې کلیک وکړه دلته بلوټوټ راځي که نه دا ایسته که بېرته ورک سو دا ټول کوی سو دی جنسب ټاسکبر ته که کوم یو تا په کار یې کوی سي هلته نوټیفیکیشن ایریا کې اضافه کړي راځو بل شی ده دلته ټرن سیستم آیکن آن اور آف سیستم آیکنونه دي کوم یو آن کوي کوم یو آف کوي ګوره دلته ساعت ښکاري دغه ساعت ده کلاک ده دا سیستم آیکنونه دي ښه هغه نور زیاتره کسټم آیکنونه هم دي ښه او کوم چې مونږ انسټال کړي دي لکه زاپیا او دا نور شیان هغه هم ورسره راځي دلته ټول بیا سیستم آیکنونه دي دغه بیخي آن آف که کلاک ګوره بیخي نه ښکاري ساعت لاړو ولیوم د دغه اندازه دغه سپیکر دلته چې څومره اندازه یې غږ دا ایسته که بیخي ورکه دلته نشته